السلام علیکم دوستانو، یو ویډیو در سره شریکوم چې دغه ویډیو د فلسطین نه وایرل شوې ده او دغه ویډیو تفصیل به هم تاسو ته درکوم چې څنګه یو شهید جنۍ چې د هغې د شهادت ډیر کلونه شوي خو هغه خپل پلار ته په خوب کې ورتلله چې ما د دې ځای نه وباسه. وجه څه وه کله چې د هغې قبر وسپړدلی شو نو هغه په څومره ښکلي حالت کې پرته د دې ویډیو کې به تاسو دغه ټول تفصیل وګورئ. قدرمنو، دا واقعه نن سبا په سوشل میډیا باندې هم وایرل ده او دې باره کې موږ تحقیقات هم وکړل. د دې ویډیو باره کې ویل کېږي چې د فلسطین دغه یو جینۍ چې د مونځ او دس به ډیر زیات خیال ساتلو، ډیره نیک عمله جینۍ وه او کله چې دا وفات شوله یعنی شهیده شوله د هغې نه پس دا چې کله دفن کړی شوله نو بار بار به مسلسل د خپل پلار له په خوب کې ورتله او په خوب کې د ورتلو سره به یې ورته ویل چې ما د دې ځای نه وباسه. پلار یې چې دا خبره اګنور کوله یعنی دې باره کې دومره خاص فکر نه کولو، خو اخر چې دا ورته بیا په خوب کې ورتله نو هغه بیا علماو سره مشوره و. د مشورې نه پس بیا هغه ته دا حکم د امر شو چې ته بالکل دغه کولی شي او چې دا د خپلې لور دا مړی دغه ځای نه وباسي. نو کله چې دوی دا قبر سپړدلو، دا مړی راویستلو، نو په دغه دوران کې دوی ولیدل چې ډیر ښکلی په تازه او ښکلي حالت کې دغه تورسرې دغه پیغله د دغه سړي لور چې کومه وه دا پرته وه. خلکو الله اکبر سبحان الله نارې وکړلې. یقینا چې دا یو ډیر لوی انعام وي چې یو سړی، یو انسان یا یو زنانه د شهادت په مرتبه باندې فایز شي. شهادت یو داسې مرتبه ده چې الله پاک به په دغه انسان باندې د قبر عذاب هم حراموي او د هغه وینه چې تر څو ځمکې ته رسېدلې نه وي د هغې نه وړاندې الله پاک د هغه ټول ګناهونه معاف کوي. نو بیا به داسې انسان ته الله پاک ولې عذاب ورکوي؟ یقینا چې الله پاک به په داسې خلکو خپل رحم کوي. او نن سبا به تاسو ګورئ چې په فلسطین کې کوم حال شروع دی، کوم ظلم، کوم بربریت شروع دی. نو الله پاک دې دغه ظلم بربریت نه نو مسلمان وساتي او الله پاک د خپل قهر او غضب په اسرائیلو باندې نازل کړي چې د دوی د شر نه، د دوی د فساد نه او د دوی د بدو کارونو نه، بدو اعمالو نه مسلمانان په امان او امن کې وساتل شي. ویډیو لایک کړئ. آینده کې به هم تاسو سره همدغسې په زړه پورې معلومات شریکو. نو د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ چینل سبسکرایب